افغان میرمنې له اسلامي امارت څخه غواړي چې دوی ته په بازار کې د سوداګریزو چارو او فعالیت پراخه اجازه ورکړي او همداراز له دوی څخه د ملاتړ وکړي. په افغانستان کې هغه میرمنې چې د کورنۍ مسؤلیت ورتر غاړې ده اوس هم په بیلابیلو برخو لکه لاسي صنایعو، خیاطي او ځینو نورو برخو کې پر فعالیت بوختې دي وایي چې اسلامي امارت باید ښځو ته په بازار کې ونډه ورکړي ترڅو له خپل ورونو سره اوږه پر اوږه د خپل هیواد د آبادولو لپاره په ګډه کار وکړي. دوی همداراز زیاتوي چې د ښځو لپاره د په کابل او ولایتونو کې ځانګړي بازارونه جوړ شي چې دوی پکې په آزاده توګه خپل فعالیت وکړي. پښتون اميري چې په خپل نوم یې د لاسي صنایعو او خیاطۍ په برخه کې یو بنسټ جوړ کړی او کلونه کېږي چې فعالیت کوي او همداراز په خپل کور کې نورو زده کوونکو ته هم په دې برخه کې زده کړې ورکوي وایي از امارت اسلامی خواست ما و تمام له اسلامي امارت څخه زما او همداراز د افغانستان د ټولو ښځو غوښتنه ده چې موږ ته د کار کولو اجازه راکړي په دې خاطر چې موږ ښځې نه باید د خپل خاوند او یا خپل ورور د اوږو بار اوسو. زموږ لپاره باید نندارتونونه جوړ سي، همداراز د ښځو یو بازار دی جوړ سي، نه یوازې په کابل کې بلکې په ټولو ولایتونو کې د ښځو لپاره یو بازار جوړ سي. په کابل کې د انګبین شرکت مسؤله مسعوده عثماني هم یو له هغه نجونو څخه ده چې د خپل کورنۍ مسؤلیت ورتر غاړې ده او عملاً کار کوي او د دې شرکت له لارې د خلکو فرمایشونه اخلي او ډول ډول تحفه‌یي توکي جوړوي وایي موږ په هیواد کې ډېرې ښځې دي چې د کورنۍ سرپرستي ور لغاړې ده چې ډېرې زیاتې اقتصادي ستونزې هم لري او کار هم نه کوي، خو ځینې هغه چې مخکې کار کاوه اوس هغه هم په کور ناستې دي چې د هغو له ډلې یو شمېر بیا په کورونو کې په ځینې کارونو باندې بوختې دي. له اوسني حکومت څخه مو غوښتنې یوازې ملاتړ دی او د دې ترڅنګ د بازارونو کنټرول دی ځکه نن سبا د لومړنیو توکو خامو موادو بیې ډېرې لوړې سوي دي. په کابل کې هغه نجونې چې اړتیا لري د خپل کورنۍ لپاره کار وکړي دوی غواړي یو کسب و کار زده کړي چې ډېری د لاس ټک زده کولو، خیاطي او نورو برخو کې پر زده کړو بوختې دي چې په دې نجونو کې د مکتب شاګردان او پوهنتون محصلین هم شامل دي چې غواړي کسب و کار زده کړي. سحر حمیدي چې په پښتون اميري بنسټ کې یو زده کوونکې ده او غواړي چې د خیاطۍ او په لاس ګنډلو توکو هنر زده کړي وایي په همدې 2 میاشتو کې چې زه دلته زده کړې کوم ډېر څه مې زده کړي دي. لومړی برخه مې خلاصه کړې چې په لاس کوم شیان ګنډل کېږي، اوس مې د چورمې په زده کولو باندې پیل کړی دی. که چیرې یو څوک ښه ذهن ولري دا کسب او کار زده کولی سي. دلته له موږ سره استادانې هم ډېر کوښښ کوي، دوی هره ورځ موږ ته کورنۍ دنده هم راکوي چې هغه بیا ورته بله ورځ د کتلو لپاره راوړو. هر چا چې ښه کار کړی وي ډېرې نمرې لري. په افغانستان کې زیات شمیر علما وایي چې د اسلام مبارک دین هم ښځو ته د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د کار او تجارت کولو اجازه ورکړې ده چې له سړیو سره په ګډه د خپل کورنۍ لپاره کار وکړي. د خپلو اقتصادي اړتیاو لپاره ښځه کولی شي چې هر یو نوع داسې کار وکړي، داسې کاروبار وکړي چې هغې کې د دې پرده او د دې هغه اسلامي اصول په نظر کې نیول سوي وي. داسې کړنې د ښځې لپاره بالکل جایز دي او د اسلام مبارک دین ته اجازه ورکړې ده او د جهان فقها علما ټول معاصر په دې نظر باندې دي چې ښځې کولی شي هغه کاروباري مسؤلیتونه په غاړه باندې واخلي او د سړیو سره په اوږه په اوږه باندې هغه خپل مکلفیتونه مخکې ویسي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اسلامي امارت پر راتګ سره پخوا هغه میرمنو چې په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه اوس یې ډېری بیکاره دي او په کور کې نول شوي دي. عزت الله احمدزی CMG کابل.